که د ماشومانو لپاره کیسه لوستل څه ګټې لري؟ ګټې ډېرې دي. یوه ګټه یې دا ده چې کله چې ماشومانو ته کیسه لولو یا یې ورته وایو، ماشوم فکر کوي چې ورسره مینه لرو، دا احساسوي چې راباندې ګران دی، نو دا همغه د حقارت احساس د هغه له ذهنه لرې کوي او فکر کوي چې زه یو ارزښتمن موجود یم، دوی لپاره ارزښت لرم او ورباندې ګران یم. یعنې عاطفي رابطه مو له ماشومانو سره زیاتېږي. بله خبره دا ده چې د ژبې په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. کله چې ماشومانو ته کیسه وایو یا یې ورته لولو، بې له دې چې ګرامر ورته تدریس کړو، ماشومان د کلمو په سم تلفظ او د جملو په ګرامري جوړښت باندې پوهېږي. او بله ګټه یې دا ده چې د ماشومانو تفکر او تخیل دواړه ورسره وده کوي. کله چې ماشوم کیسه لولي، په کیسه کې کرکټرونه وي، له دې کرکټرونو سره ماشوم د خواخوږۍ احساس کوي، نو ماشوم په عاطفي لحاظ ښه جوړېږي، د عاطفه یې وده کوي او همدارنګه تخیل یې وده کوي. ماشومان د کله چې کیسه ورته وایو ډېرې پوښتنې کوي چې فلانکي ولې داسې وکړل، ولې داسې ونه کړل، ولې داسې وشول، که داسې نه وای کړی څه به شوي وو. دغه پوښتنې دي چې د ماشوم استدلال، منطق او تفکر روزي او د ودې سبب یې ګرځي. واړه ماشومان چې دي، چې لا تر اوسه د مکتب په عمر کې نه دي، مکتب ته نه ځي، دوی ته چې کیسې لولو، په غیر مستقیمه توګه دوی د ریاضي او د هندسې ابتدایي مفاهیم زده کوي. مثلا په کیسه کې وایي چې دوې وزې وې فرضاً، یا مثلا وایي چې 15 اوښان وو، دغه حساب غیر مستقیم زده کوي. بله موضوع دا ده چې د کیسو په کتابونو کې تصویرونه وي، په دغه تصویرونو کې مختلف شکلونه کېدای شي چې وي، هندسي شکلونه وي، ممکن په هغه کې مثلث او مستطیل او دایره او نور شکلونه وي. نو کله چې شاګردان دغه ماشومان بیا مکتب ته ځي، هغه شکلونه یې له پخوا لیدلي وي، دا ورته اسانه وي، د ریاضي او د هندسې زده کړه ورته اسانه شي. همدارنګه په کتابونو کې مختلف رنګونه کار شوي وي، شاګردان مختلف رنګونه ویني، ورسره بلدیږي، پیژني، او داسې ویل کېږي چې ماشومان چې هر څومره ډېر رنګونه وپیژني، هغومره به یې ذهني وده چټکه وي. نو بله پوښتنه دا ده چې ماشومانو ته له کوم عمره باید کیسه ویل یا کیسه لوستل پیل شي؟ د ماشوم د ودې متخصصان او ارواپوهان داسې باور لري چې ماشوم حتی د مور په نس کې د مور غږ پیژني، او که مور ورسره خبرې وکړي، کیسه ورته ووایي، ماشوم هغه احساسوي او په هماغه وخت کې د آرامۍ احساس کوي. نو وخت یې هماغه دی. او څنګه چې ماشوم تولدیږي، زیږي، هم مور هم پلار باید ورسره خبرې وکړي. څومره چې ډېرې ورسره خبرې وکړي، څومره ډېرې کیسې ورته ووایي، هغومره زر ماشوم ژبه زده کوي او هغومره زر د ذهني وده